دا د چمن د حاجي سردار محمد شهید د باکسینګ ملګري دي. د ژمي له راتګ سره سم ټولو وویل راځئ په دا اوږدو شپو کې د ډنګرېدو پر ځای لږ د چاغېدو شی وخورو. نو د ټولو مشوره د عربي سټایل پر پسه ووتل. دسترخوان ته د دم سوي پسه له راتګ سره سم ټولو داسې ورته کتل لکه یو محفل ته چې یو باچا راسي او بیا خلک ورته ګوري. کله چې یارانو خوراک شروع کړي ټول داسې چپ سوه لکه تر اوسه چې خبرې نه وي کړي. د ډوډۍ څخه وروسته نو بیا ډول شروع سو. د یارانو څخه ځان ورک سو او هر یو د اتڼ په موډ کې سو. اتڼ تود سو او محفل یې بلې خواته یوړی. یا نو له دې وروسته د شپې ناوخته چکه وه او بیا ورپسې زبردسته چاټ ځکه چې شپه پخه سوه او یاران وږي. دا او نور ډېر څه زموږ په دې ویلا کې. دلته واڼې ته نو اجاسات او استاد شاه محمد صاحب ورځي او دغه پسه رانیسي. دا پسه نو اوس تازه د هغې غاړې څخه راغلی دی. که څه هم ورځ یې لا نه وه تېره سوې خو زموږ ملګري پر پېښ شوله چې راځه. نو دا دی پسه یې راوستی. د چمن د غوښو د کوڅه یا د غوښو د مارکیټ وڅنګ ته چې کوم د غوښو دوکانونه دي هلته حمید کساب چې هم زموږ سره په کلب کې باکسینګ کوي، زه استاد شاه محمد صاحب او زموږ یار هاشم خان دا ورغلو. د نو پسه په دا حال کې د پوسته څخه سهار وختي ښه سم کښلی و او بیا یې وموږ ته تیار په لاس راکړي. بیا ګاډي والا نو دغه ولی محمد اشپزه پورې راوړي. د نو راته وویل چې ته نو ولاړ شه اوس وریجې او وچه میوه راوړه. دا نو بیا د چمن په لوی بازار کې د چانسپورټ څخه راکښت زموږ د یار حاجي خلیل دوکان دی. حاجي خلیل نو په بازار کې د نورو شیانو که معیاري شیان ورکوي خو ارزان شیان ورکوي. زما نو د ده نو دلته سره جنجال ده ویله وریجې لږ ور واچوه ځکه چې دا بیا د باکسرانو ته په دې تاوان کوي چې نس یې ورغټوي. ما زه خیر وریجې مې دې راواخیستې. بیا نو په لوی بازار کې بیا زموږ بل یار دی مسلم ډرای فروټ والا ته ورغلل. د هغوی څخه مې د دغه پسه او یا د دغه پروګرام لپاره وچه میوه 4 رقمه شیان دې راواخیستل. کاجو یې راکړي، بادام، جوز او کشمش. دا شیان مې دې راواخیستله. بیرته مې نو د ولی محمد اشپزه پرې راورسوله چې د اجازغر په ځای کې د اجازغر ورور دی. شیان مې ده ته ور تسلیم کړل. د نو پسه د کلوچ سره یښیولو. هغه نور شیان نو بیا ده پر برابروله لکه د دغه پسه دپاره مسالې او نور شیان. نو دلته زه دې ولاړم. ماښام سولو چې ماښام لا سوی نه و مازدګری ولو. زړه مې نه تکې کېدی ځکه ټولو یارانو ګرده ورځ چې هر ویې ولیدم ول څنګه سو. ما بس کار روان دی. نو دا دی کار روان و او پسه پر تیارېدو ول. ماښام نو بیا ناوخته د پاتې شیانو لپاره لکه د میوې دپاره بازار ته ولاړو. هغه نو بیا هم د چمن په لوی بازار کې غوره مې دا وګڼله چې هلته د کریټ پر ځای باندې دلته دغسې ساده مالټې راواخلو ځکه یو په دې کې هغه انسان د خپل طبیعت مالټې پیدا کولی سي او بل ښه شی پیدا کولی سي. نو دلته ورغلو دغه د کاکا د زوی څخه مو مالټې په ښه ارزانه بیه راکړلې راوامخڅې. بیا مې نو چکو ته ودرېدلو او د میلمنو چې کوم ملګري دي د هغوی د مناسبت چې څومره حساب دي د هغوی په تناسب باندې مې دلته چکو هم راواخیستې. نو بیرته راغللو بیا مې زړه نه ودرېدی چې لا ته څنګه به پخ سوی یې. هغه زموږ پخلی چې موږ و اشپز تور کړی نو ده ولتۍ راسې ګرځې یې وګورئ. موږ دا یو ورته ولاړ یو داسې بوی پر ګرځي چې بلها زبردست هغه د خوند هغه د مسالو هغه ښایسته بوی پر ګرځي. نو ده موږ ته لږ لږ راکړلې چې تاسې یې خوند وګورئ. موږ چې خوند وکاتئ ټوله ورځ چې مو انتظار ورته کړی ول واقعي هم هغه رنګه خوند ول. نو بیا د زین الله دا پر کور پر لور روان سو. دلته نو د چمن پر مال روډ باندې و دغه ریړۍ والا ته ودرېدل. امرت مې نو په کریټ رانیوله ځکه چې ده راته ویل چې د کریټ هغه معیاري او ښه شی دی که څه ګران دی موږ له هغه یې مشکل نشته. نو دا دی د چمن د محمود آباد کې د سالیزو ادرې ته مخامخ د زین الله او احسان الله دا کور ته ورورسي. کور ته چې موږ ورورسېدو 2 ساعت پس نو بیا هغه دیګ هم راپس راورسېدی په کوم دیګ کې چې پسه پروت ول. پسه نو یوازې نه و بلکې د پسه په منځ کې نو هغه وریجې او وچه میوه او شیان هم پراته وه.
هلته نو ملګرو کار کاوه او زه د عباس خان د واده په ویډیو باندې اخته ولم. عنایت خان نو در مخه دی او هغه نور ورونه سراج او نور په پیسې دي. دا د ډوډۍ لپاره بندوبست اوس ملګري خو نو وختي را رسېدلي ول، داسې وږي ټول ورته ناست وه ځکه په ټوله ورځ یارانو بس په همدغه موډ کې تېره کړې وله چې ماښام پسه دی او عربۍ خوراک دی. دلته نو ملګري پر دوی دونه نه بیرېدل چې حاجي ابراهیم یا عنایت په غوځار شي، بلکې دوی پر دغه پسه بیرېدل چې هسې نه وي دوی شوي سي او دغه پسه بې ځایه نه شي. خو بهرحال پسه په خیر خیریت پوخ شوی پسه تر خپله منزله پورې راورسېدی او دلته نو عنایت خان اخبارونه او کوم شیان چې نور ول هغه لرې کړل. بیا نو هر یو ورته کتل داسې ورته ناست و چې نو کله به لاس ور واچو. نو دا دی لاس ور ولوېدی کرار او پر دوو ملګرو باندې نو یو ښه ډک او غوښن پلیټ ایښول کېدی. دغه نو هغه وچه میوه وریجې او غوښې سره ګډې وې په مابینځ کې پرتې وې. هر ټولو ملګرو ته جلا جلا پر دوو نفرو باندې کښېښول شوې. بس نو ټول ملګري دلته اخته دي، یو بل ته یې کتله نه، ځکه دلته نو مظهر وویله چې څونه ترتیب برابریږي باید برابر شي. د زین الله، احسان الله او عنایت الله کور ودان موږ ته دغه ټولو ملګرو ته یې داسې مینه ورکړه او ټول داسې ابداره ولاړ و تا چې ول یو غټ میډال یې ګټلی دی، هغه ټورنمنټ یې ګټلی دی، ټول راغلي دي. له دې وروسته نو بیا ډول والا هم کښېنستل او خپل کار یې پیل کړ. د ژمي په اوږدو شپو کې چې داسې زبردسته شیان وخورې، ښې غوښې، وریجې، وچه میوه ورسره وي او تر څنګ یې نوده میوه وخورې، نو دغه ډول ته او یا دغسې پروګرام ته خو نو د هر چا هوا بیا کېږي. زموږ یارانو ویله چې دا غمونه لکه دروازه چې تړلې ده، خلک ستړي دي، دغتونه دي، راځئ دا دغت نو لږ څه په دې باندې مات کړو. نو هر یو دا دی ناست دی، بس اوس په دې انتظار دی چې سندرې شروع سي، د ډول اواز قرار سي. ګلزار خو بیا ګر سره نه ټینګېدی، ځکه د ګلزار خو نو د خوښې شیان داید، ځکه ګلزار هر چا ته هر وخت مینه ورکړې ده او ډول داسې سندرې دا خو نو د مینې شیان دي. نعیم جان هم پکې ایله کړه. دلته نو د ژمي د دغه اوږدو شپو کې لا هم ناوخته وو. عبدالواسع، نعمت ثاني، نعیم جان دوی ټولو ښې زبردسته سندرې ویلې او ځوانان بیا اتڼ ته راولاړ شول. که څه هم کوټه اوږده وه، ډېره زبردسته وه، خو د اتڼ لپاره بیا نو ځوانان هم ډېر نږدې د دوی مخ ته ناست ول. نو اتڼ لپاره که ځای کم وو، خو بیا هم دوی ډېر خوند کوو.
اتڼ دا نور ځوانان وکړي ستړي موږ سول. نو موږ ګرد ځوانان ټول بیا یو ځای سره کښېنستله چې د بل اتڼ تیاري وسي. نو دا دی عبدالله شاه را مخته سولو، اتڼ بیا پیل سو. له هغه وروسته چې دوی دغه اتڼ سر ته ورساوی، بیا نو نینجان یو دوې درې نورې ښې زبردسته سندرې وویلې او بیا نو ډېری ملګري سره رخصت شول ځکه د شپې ناوخت و او موږ په چکر راوغورځېدو. په چکر کې نو اوله بعضې ما ووایه جسد بایلول، ولې؟ ځکه د دوی سره سایکلان ډېر ول. بیا نو د شپې ناوخته زین الله او ورونو یې ښه زبردسته چاټ هم جوړ کړی ولو. شپې اوږدې دي، تاسې دغه چاټ ووایي. نو موږ دا پر چاټ ته کښېنستو، چاټ خورو. نو بیا یارانو ویل چې نو زموږ انځورونه باید پاتې نه سي. نو دا دي د هغه ټولو ملګرو انځورونه دي چې موږ د دوی څخه جوړ کړي ول. په کمنټ کې نو تاسې راته ولیکئ د ځوانانو او ملګرو دغسې پروګرامونه کله ناکله څنګه دي چې انسان یې جوړوي.